پنجابي ریاست بالاخره خپل هدف ترلاسه کړ او په خپل پلان کې کامیاب شول. ملګرو عارف وزیر د سختو ټپونو له امله خپل روح وسپاره. ملګرو دا چې تازه څه شوي دي عارف وزیر چیرته د پښتون ژغورنې ډله څه وایي نور حال لا سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر عارف وزیر د سختو ټپونو له امله نن سهار خپله ساه ورکړه. عارف وزیر پرون جمعه د روانې می میاشتې په 2 نیټه خپل کور ته څیرمه د پاکستان پلوه طالب اورپکو تر برید لاندې راغلی و چې د 4 مرمۍ لګېدلی و. په لومړیو کې داسې معلومات خپاره شول چې ګواکې هماغه وخت مړ شو، خو بیا وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د هغه د مړینې خبر رد کړ. پاکستانی ریاست وخت نا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشرانو مستقیم او غیر مستقیم بریدونه کوي او غواړي په دې سره د دغې عدم تشدد لارویانو د حق غوښتنې غږ مړاوی کړي. خو د دغه غورځنګ ورځ په ورځ غښتلی کیږي او په یوه لویه حماسوي ناره باندې اوړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان ریاست ته ګوته څنډنه کړې وه چې که په علي وزیر څه وشي دا به دوی ته ډیره ګرانه تمامه شي. علي وزیر تر دې د مخه هم په ځلونو پاکستانی ریاست لخوا په بیلابیلو بهانو بندي شوی و، تېره میاشت یې راخوشي کړ. تر دې وړاندې علي وزیر په یو واټساپ پیغام کې د برید پخلی کړی او ویلي دي د پاکستان په هره روژه کې دا ډول بریدونه کوي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ به روان وي. د پاکستانی ملیشو یعنی ګډ طالبانو له اړخه تر اوسه کوم غبرګون نه دی راڅرګند شوی. البته تر دې وړاندې پاکستانی استخباراتو پر عارف وزیر باندې تور پورې کړی و چې د پاکستان دښمني ته یې ملا تړلې او په لویه کې د پاکستان ریاست نه مني. تر دې وړاندې هم اټکل دا و چې پر عارف وزیر به برید کیږي. هغه د پی ټی ایم مشرانو د احتیاط کولو هم ویلي و، خو نوموړی په دې عقیده و چې د پښتون ژغورنې په لاره کې مرګ ته تیار دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې وړانګې لوړۍ د خبریال ویب پاڼې ته وویل چې دا برید د ګوډ طالبانو یعنی ښه طالبانو له لورې شوی دی. ګوډ طالبان هغه ډله ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستانی ملیشو دنده لري او په مکمل ډول د پاکستان استخبارات اکمالات او استعمال کوي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ.